له شک پرته د اوږدې مودې لپاره د مستو د ساتلو تر ټولو غوره لار په یخچال کې د مستو ساتنه ده، ځکه که چیرې مستې په یخچال کې وساتل شي د مستو خوند او کیفیت په سمه توګه ساتل کیږي. په یخچال کې باید مستې د سانسکریټ 5 نه تر 7 درجو پورې په پلاستیکي او یا ښیښه‌يي لوښي کې وساتل شي. که څه هم شیدې تر مستو ژر خرابېږي او مستې 3 اونۍ د انقضا نیټې نه وروسته هم کارول کیږي، خو بیا هم اړینه ده چې په کور کې د مستو د ساتلو لارې چارې وپیژنئ ترڅو د مستو له اصلي خوند او کیفیت نه برخمن شئ. لومړی څه ډول مستې وساتو؟ د مستو د ساتنې لپاره هغه که هر ډول مستې وي باید مستې په یخچال کې د سانسکریټ د 5 نه تر 7 درجو پورې وساتل شي. پام مو وي چې د کوټې په تودوخه او یا د لمر په تودوخه کې مستې ونه ساتئ، ځکه چې د مستو د خرابېدو لامل کیږي. دویم، د مستو د ساتلو لپاره تر ټولو ښه لوښی د کولالي لوښی دی چې زموږ افغانان یې د کټوۍ په نوم پیژني. د دې لپاره چې د کولال لوښی ډیر سوري لري د مستو ټولې اوبه جذبوي او همدې له امله مستې کلکیږي او ژر نه خرابیږي. که په کولالي لوښو کې مستې وساتل شي ډیر ښه خوند پیدا کوي او دا ډول مستې ډیره کالوري هم لري. پام مو وي چې مستې په داسې کولالي لوښي کې وساتئ چې رنګ ونه لري او یا یې هم رنګ ژیړ وي. دریم، د کورنۍ مستو د ساتنې لارې چارې. د کورنۍ مستو د ساتنو لپاره تر ټولو اړین کار دا دی چې پرې نږدئ چې مستې درڅخه تروی شي. که چیرې د کورنیو مستو د جوړولو پر مهال ستاسې مستې تروی وي، دا مستې په یوه ټوکر کې واچوئ او پرېږدئ چې اوبه یې لاړې شي او وروسته بیا شیدې پکې واچوئ ترڅو خوږې شي. څلورم، څنګه پوه شئ چې مستې خرابې شوي دي؟ کله چې د مستو پر سر قهوه‌يي او یا زرغون رنګه ټکی پیدا شو نو پوه شئ چې مستې خرابې شوي دي. پام مو وي چې له خرابو مستو څخه ګټه وانخلئ، ځکه چې روغتیا ته مو جدي زیانونه رسولی شي. ځینې خلک داسې ګمان کوي چې که د مستو نه خراب ځایونه لرې شي له نورو مستو څخه ګټه اخیستلی شي، خو داسې نه ده. آیا د خوند په واسطه خرابې مستې پیژندلی شو؟ کله چې مستې خراب شي نو تریخ خوند کوي، دا ځکه چې په مستو کې شته پروټین او نور کیمیاوي مواد هایدرولیز کیږي او په امینو اسیدونو باندې ویشل کیږي. د ترخو مستو د خوړلو نه په کلکه ډډه وکړئ، خو که مستې مو یوازې تروي وي توپیر نه کوي نو ترې ګټه اخیستلی شئ.